کونړ کې د پیښو پر وړاندې د چمتووالي ادارې مسؤلین وایي د تېرې پنجشنبې راهیسې د کونړ په مختلفو سیمو کې د واورې اورښت له امله د مزار درې په شوماش سیمه کې یو ماشوم د سړې هوا له امله په حق رسېدلی او نږدې 10 کورونه نیمه او بشپړ ویجاړ شوي دي. دوی دا هم وویل چې د خاص کونړ په ولسوالۍ کې د کوچیانو 8 کېږدۍ واورې چپه کړي او شاوخوا 9 څاروي هم وژل شوي دي. تاسو ته بهتره معلومه ده چې کونړ ولایت د مرکز په شمول په ټولو ولسوالیو کې د پنجشنبې راهیسته جمعې په شمول باندې واورې او بارانونه اوري چې په لوړو ساحو کې زیاتې واورې سوي او په مرکز کې واوره کمه وه خو باران ورسره و. نو په دې کې خامخا طبیعي پیښې رامنځته کېږي چې بعضې کورونه نړېدلي. د پیښو پر وړاندې د چمتووالي ادارې د مسؤلینو په خبره اړونده زیانمنو کورنیو د زیانونو سروې پیل کړي او مرستې به ورسره ترسره شي. نو ټیمونه هم لېږلي دي، سروې روانې دي اوس هم په ساحه کې چې په مزار دره او څوکۍ کې اوس هم ټیمونه لګیا دي، نورو ولسوالیو لپاره هم ټیمونه آماده کړي دي. نو انشاءالله سروې کوي، بعد هغه به دوی ته انشاءالله توضیح کېږي او خپل وس مطابق به کومک سره کوي. د یادولو وړ ده پر کونړ شوو واورو د ځینو ولسوالیو او درو ترمنځ لارې هم د ترافیکو پر مخ تړلي او د خلاصون په موخه یې هڅې پیل شوي دي.